السلام علیکم قدرمنو، زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج او نننۍ کوم ورځ چې ده په دې کې به دوه کارونه کېږي. یو چې کوم دی ستاسو د رور یو ملګري سلور پلی بټن اخیستی دی او بل رور چې کوم دی هغه چې د ګوړې یو هوټل کولاو کړی دی. نو غواړم چې دا دواړه تاسو سره میلاو کما خپل د کیمرې په سترګه باندې. نو راځئ چې ورځو. دا کس پیژنئ؟ دلته کوم چیزي موار دا یو دی. قدرمن د ګوړې چای ځای ته رالو خو اول در سره د سلور پلی بټن قصه کوم. دا سلور پلی بټن چې زما کوم ملګری اغستی دی هغه عادل ارمان دی، کم چې تاسو ما نه ښه پیژنئ. هر ساعت د یوټیوب د لارې تاسو د موبایل په شیشه باندې خپل ښکلي شعرونه وایي. د یو ملګري په حیث دا زما لپاره د فخر خبره ده چې عادل ارمان په ډیر کم عمر کې خپل د شاعرۍ کتاب قسم چاپ کړی دی او اوس د یوټیوب په دې لړۍ کې د ډیرو یوټیوبرانو نه مخکې دا اعزاز هم حاصل کو چې نن ورته یوټیوب خپل د طرف نه سلور پلی بټن ایوارډ راولېږو. نو عادل ارمان به دا کولاوی بیا د عادل ارمان سره چې کوم دی یو دوه خبرې نور هم کوم او چې د ګوړې چې کوم دی هغه بس کوس ځکه چې د ګوړې کیپۍ زیب کیپۍ چې کومه ده د حضرت بلال لوهار په هغې کې موجود یو. نو هغه به موږ او تاسو چې کوم دی موږ سره د شیشې په سترګه باندې به یې وس کوئ، صحیح ده، د کیمرې په سترګه باندې به وس کوئ. نو کولاوی بالکل کولاوی. هغه شاته چې پروت انسان دی دغه زموږ سره پروت خان دی. تاسو ګورئ اوس چې کوم دی کیمرې نه وتښتېدو او دا حق کس دی چې شاته د یوټیوب پلی بټن دی. السلام علیکم. السلام علیکم. ماتر صاحب په خیر. هغه ماته سره په دې موبایل په خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولې خی ګرانه یو ناشنا ټپه راته ووایه. ناشنا ټپه وایي په سیلابونو پوره یاره خدای دې ټپکه چې قربان درته کوم. او خلک به وایي دوی حیران دي او جانان به ما پسې ټوپکې ګرځوي. ګیرې ته رنګ ورکړه چې ځوان شي چې د همزولو د پیغوره خلاصه شي. په ما یې زر منه احسان دی چې جانان ټول کلی پرېږدي ماله راځي نه. علمه یو تر بل زارېږي یو عمر د جمې مازدیګر دی تېر به شي نه. ټپه چې کوم دی عادل ارمان ته زما طرفه ډالۍ وایي په تا دې هېڅ نه کېږي یاره په ما دې وشي د ډالرو بارانونه. قدرمنو په زیب کیپۍ کې ناست یو چې د ګوړې سکول د حضرت بلال لوهار سره چې خپل په لاس سره الله وخېجو. نو که کیپۍ ته راشي لاندې چې کوم دی کرسۍ هم لګېدلې دي خو موږ چې کوم دی د پرتې ناستې قایل خلک یو. نو موږ چې کوم دی پرتې ناستې لپاره بر راوختو. نو که تاسو راشئ او کېنئ زموږ په شانتې نو بر راوخېجئ. لوهار چې کوم دی د کېناستو لپاره ښکلی ځای هم جوړ کړی. قدرمنو زیب کې چې کوم دا هغه ماشاءالله ډېره ښکلې هڅه ده خو په کیپۍ کې چې یوه خبره زما ډېره زیاته خوښه شوه زما نه شاته تاسو وینئ. نو که یو کس دلته کې راشي او د چې وینا وکړي کم ټیمه پورې چې د هغه چې تیارېږي هغه ټیم پورې زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم پوره نومونه لیکلی شوي دي. د هغې سره خواته زموږ د خالق د الله پاک ښکلي نومونه دي. که هغه یو کس ګوري او بیا چې بل دیوال ته سې کوي زموږ د نبي او د لوی ذات ډېر ښه فرمانونه هم لیکلی شوي دي. نو ما ته نه ښکاري چې څوک زیب کیپۍ ته راشي او دلته د چې په انتظار کولو چې کوم دی هغه بور شي. اوله خبره خو دا ده چې د انتظار به دوی ته دونه ضرورت نه راځي او که کم ضرورت راځي نو هغه ټایم چې کوم دی هغه به ضایع کېږي نه.
قدرمنو زیب کې په چې د ګوړې کې ناس یو دا زما هغه ملګری دی حضرت بلال لوهار چې تاسو یې د شعر په ژبه باندې پیژنئ د خپل کاروبار دا نوې هڅه کړې ده دا کې پی کولاوه کړې ده چې د ګوړې په خلکو باندې سکي په دې کې ملۍ د هګۍ پراټې چولې او هر نمونه د چې سره چې کوم دی خوراکونه هم ښکلې ښکلې خلکو ته ورکوي د ټول ناول خو لوهار جانه مبارک قبوله کړه بیا دې مبارک شه او ماشاءالله کامیاب او نور کامیابي دې هم غواړو خو خبره دا ده چې دا خیال دې څنګه ذهن ته راغی ډېر زیاته مننه عمران صاحب ستاسو د راتګ نړۍ مننه کوم خوشحاله شوم تاسو مو ولیدئ څنګه تاسو ته پته د هر انسان خپل یو کوشش یو هڅه وي چې هغه په ژوند کې ځان خپل یو مقصد ټاکلی وي چې خپل هغه مقام ته ځان ورسوي دغه رنګه ډېر وخت نه زما دغه هڅې وي او زه خپله باندې په یو سرکاري محکمه کې هم د خوراک د یو پیډ سره زما ډیوټي وه نوکري مې وه د هغې سره مې دغه خیال و چې ځان به خپل شخصي کاروبار هم دغه د خوراک سکاک کولاو کړم نو چې زما په وجه باندې ولس ته په سپېدو خیر ورسي نو د دغې هڅه مې کړې ده الله دې دغه کار زما لپاره هم د خیر او د برکت وګرځوي او زما د لاسه د الله ولس ته خیر هم ورسوي امين دا کم تاسو ډیر خلک مینم کوي ستاسو شعر په جبل ورجانا نو هغه ملګرو ته چاته چې وسه پوری پته نشته هغه تخپل لري کې پیدا الله رسمه کا که څوک راځي او چې در نسکی بالکل داسې بلا ملګري راځي هم او زه هیله مند یم چې دغه د سوشل میډیا په لاره به نور ملګري هم خبر شي نو زموږ دا کې بیخي دا په مین بازار چوک کې د نشاط چوک او د عجیب بابا چوک مینس چې کوم دی مین بازار چوک کې دا زموږ دا کې بي دغه کې دا افغان خوراک محل ته مخامخ او زیب کې بي چای د ګوړې کوم چې زموږ روایتي خوراک دی د ګوړه د سکاک لپاره موږ استعمالو نو هم هغه د ګوړې چې د ملاوي زموږ خبره خدا دا دلته کې کوم نه یو خبره ستاپ د کې پای کې دا سیسه د کوم دلته ګورو په منګوره کې ډیر چې د چکه بیان دي یو خبره ځانګړي صدا چې خلک بل ځای پرې دی او ستاپ ولا راشي د چسکو د پاره هغه د چای د ګوړې دا به د زیب کې په ځانګړتیا وي چې دلته به د ګوړې چې او معیاري چې ملاوي څوک چې هغه مطمئن ان شاء الله کوم نوې ملګری راشي زه هیله مند یم په خدای پاک باندې یقین ساتم چې هغه به هم مطمئن ان شاء الله کامیابی دې غواړو لوهار جانه قدرمن استاد ضرور عمران الله معراج وستاسو نه اخلي اجازه د لوهار جان دغه ټوپۍ سره او دغه دواګانې چې کوم دی لوهار سره دي او دغه دواګانو استاسو نوم درخواست کوم چې لوهار جان ته په دې نوي کاروبار په دې هڅه کې دواګانې وکړي ان شاء الله لوهار جان خپل به بار راځو د ګوړې چې به تاسو او تاسو هم دلته ګراشي اکثر په منګوره کې کتاو ته زمي لاويګم نو کې دی چې د لوهار جان په کې پي کې د ګوړې چیس کوم ته الله پاوان